السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروخم چې موږ څنګه کولای شو چې په فیسبوک او مسنجر کې ځان آفلاین ښکاره کړو او هیڅوک دا معلومه نه کړي چې دا آفلاین دی که آنلاین. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو لومړی به زه دا طریقه تاسو ته په فیسبوک کې دروخم. تاسو به فیسبوک را خلاص کړئ او دلته به ملګرو تاسو په دریو لیکو یا په خپل انځور باندې کلیک وکړئ او ښکته به تاسو راکېږئ. دلته به تاسو سیټینګز او پرایویسي باندې او یو ځل پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په پروفایل سیټینګز باندې کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته ښکاري اکټیو سټیټس. په همدې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا اپشن تاسو ته ښکاري دا به تاسو ته آن وي، دا به تاسو آف کړئ او یو ځل به بیا تاسو په ټرن آف باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو اوس به په فیسبوک کې چاته هم دا پته نه لګي چې دا آنلاین دی که آفلاین. نو زه دا طریقه تاسو ته په مسنجر کې هم درښایم. تاسو به خپل مسنجر را خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل مسنجر را خلاص کړئ نو که سره تاسو ته درې لیکي خپل انځور ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ او دلته ملګرو په دریم نمبر کې تاسو ته ښکاري اکټیو سټیټس. په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دا دواړه اپشن تاسو ته ښکاري دا به تاسو ته آن وي، دا به تاسو آف کړئ. زه په همدې اپشن باندې کلیک کوم او یو ځل بیا په شنه بټن باندې کلیک کوم نو دا اپشن هم موږ ته آف شو. نو اوس به هیچاته دا پته نه لګي چې موږ آنلاین یو که آفلاین. نو د داسې جالبو ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم له نور دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی هم د دې ویډیو څخه فایده واخلي. ملاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.